السلام علیکم ګرانو دوستانو، په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ او ارام اوسئ. بیا هم لطیف مهربان ستاسو خدمت کې حاضر یم. نو تر هر څه د مخکې ګرانو ملګرو له تاسو نه هیله کوم چې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، تر څو چې هر نوې ویډیو راکوم له هغه نه تاسو وخت سره باخبر سئ. نن ملګرو کوم شی زه تاسو ته ښیم هغه دا دی چې ما ته تقریبا 4-5 ملګرو فیسبوک پیج کې میسیجونه وکړل چې څنګه تاسو پوهېږئ دغه د فیسبوک دغه رولز او ریګولیشن او دغه بعضې طریقې 2 میاشتې 3 میاشتې بعد تغییر کوي، تبدیلوي یې هغوی. نو هغوی ما نه هیله وکړه چې موږ ته دغه د فیسبوک د پیج یا د فیسبوک د پاڼې دغه د نوم تبدیلولو طریقه راوښیي چې په 2019 کال کې دا څنګه تبدیلیږي، څه کار وکړو موږ چې خپل د پیج نوم تبدیل کړو. صحیح دی؟ نو دې لپاره ګرانو ملګرو تاسو وګورئ، زه خپل پیج ته راغلی یم، په نامه دی لطیف مهربان زما پیج چې دی. صحیح دی؟ خپل پیج مې دی. دې ته به تاسو څه کوئ، خپل پیج ته چې کله تاسو راغلی هغه نه بعد به تاسو ځئ د اباوټ باکس ته وګورئ، چپ لاس ته وګورئ، چپ لاس ته اباوټ ته به ځئ. اباوټ ته چې ولاړئ دلته وګورئ، دلته تاسو ته معلومات درکوي. وګورئ تاسو ګرانو ملګرو اول وګورئ کیټګري دی چې کوم کیټګري کې دی ما پیج دی خو آرټسټ دی. صحیح شو؟ دا مې یوزر نیم شو او دلته تاسو وګورئ نیم پیج نیم ګورئ دغه چې شو دا شو د ما د صفحې نوم. اوس به دا څنګه زه چینج وم. صحیح شو؟ ګوره خپل پیج ته اول راځئ، هغه نه بعد به راځئ اباوټ باکس ته. صحیح شو؟ چپ لاس ته اول نه، دوم نه، دریم نه، څلورم نه، پنځم نوم وګورئ په نامه د اباوټ دی. اباوټ باندې به کلیک کوئ، هغه باندې چې کلیک کوئ ګوره دلته وګورئ کیټګریز راځي، کیټګري نه بعد بیا نیم راځي. نیم کې تاسو وګورئ ایډیټ باندې به تاسو دلته به کلیک وکړئ، ښي لاس ته وګورئ ایډیټ دی. ګورئ کرنټ پیج نیم چې دی څه یې لیکلي دي؟ لطیف مهربان. صحیح شو؟ کرنټ پیج نیم لطیف، نیو پیج نیم لطیف مهربان. دلته به تاسو څه کوئ؟ دلته به نوی نوم ورکوئ. صحیح شو؟ زه ورته وایم لطیف بخښه غواړم ملګرو، لطیف خان مهربان. صحیح شو؟ دغسې زه غواړم. ته به څه کوئ؟ کنټینیو به ورته وایئ. هلته ګورئ دومره حروفه تاسو اجازه لرئ چې د پیج نوم انتخاب کړئ. وګورئ تاسو ګورئ دلته وګورئ، دلته هم چې ورته دلته څه ورته وایي کرنټ پیج نیم چې دی لطیف مهربان دی. نیو پیج نیم چې تاسو به انتخاب کړی هغه دی لطیف خان مهربان. صحیح شو؟ دلته که تاسو چیرې دغه ریکویسټ چینج ګورئ د ریکویسټ چینج باندې تاسو که کلیک وکړئ دا ځینو فیسبوک ریویو کوي. دلته ګوره فیسبوک چې لیکلي Our review may take up to 3 days and require additional information. وایي موږ دا ریویو 3 ورځې غواړي ولې چې موږ اضافي معلومات هم ریویو کوو. صحیح دی؟ هغه نه بعد if your name change is approved که چیرې وایي تاسو د پیج نوم اپروف شي یعنې موږ څخه قبول وي you won't be able to unpublish the page or change the name again for 7 days. وایي که چیرې موږ د تا د نوم چې تا تبدیل کړه دا نوی نوم موږ قبول کړو بیا هغه نه بعد 2 ورځې ته نور حق نه لرئ چې بیا د فیسبوک نوم د تبدیلی کړي. During this time we may also let the people who like your page name the name has been updated. وای دغه 2 ورځو کې فرض کړه نن ما نوم تبدیل کړ، نوم تبدیل هم سو فیسبوک هم اپروف کړ، 2 ورځو کې دغه 2 ورځې بعد چې بیا زه ورته اپلای کړم په دغه 2 ورځو کې وایي زه د کوم نوی نوم چې دی دغه نوم به وایي زه کوم کسانو چې فیسبوک پیج ته لایک کړی وي هغه نوی نوم به دوی ګوري. نو فقط څه به کوئ ریکویسټ چینج به کلیک کوئ، دا به څه کېږي دا به اوس تاسو به نوم بیا هغوی ریویو کوي. که چیرې هغوی اپروف کړه درته به بیرته نوټیفیکیشن درته راځي خپل فیسبوک پروفایل ته دی درته وایي چې دغه فیسبوک پیج نوم دی تبدیل شو. زه به اوس دا کینسل کړم چې دا زه نه غواړم. ښه اوس دې ته راځو چې څوک کولی شي تاسو د فیسبوک پیج نوم درته تبدیل کړي. دغه مهمه خبره ده. تاسو باید چې د فیسبوک نوم تبدیلوئ د فیسبوک د پیج نوم تاسو باید په هغه پیج کې اډمین اوسئ، ایډیټر او ماډریټر دغه شیان چې دي د فیسبوک پیج نوم نشئ تبدیلوئ. تاسو باید دې ته څه شی وایي اډمین وایي. ماسې ولا اډمین نه نور څوک د فیسبوک پیج نوم نشي چینج کولی. که تاسو چیرې ایډیټر وایي او تاسو ولاړ شئ هلته درته وایي چې ته وروره رایټ نه لرې، زه خپل پیج کې خپل اډمین یم. صحیح دی؟ خپل پیج کې زه خپل اډمین یم، ما سره نور ملګري مې دي هغه اډمینان دي. نو یعنې ما که هغه ملګري مې وغواړي هغه کولی شي چې ما د پیج نوم چینج کړي. اما که چیرې زه هغوی ایډیټر کړم یا هغوی د ما پروفایل چې دی ایډیټر کړي بیا موږ نشو کولی چې د پیج نوم چینج کړو یا تبدیل یې کړو موږ. ښه ګرانو دوستانو دا خو به د موږ د نن ویډیو دې په اړه چې څنګه تاسو کولی شئ فیسبوک نوم چینج کړئ
په دې هیله چې تاسو له دې نه ګټه واخلئ او ویډیو مو خوښه شوې وي. په آخر کې بیا هم له تاسو نه هیله کوم چې زما د فیسبوک د یوټیوب چینل لایک کړئ، وبخښئ د یوټیوب چینل مې سبسکرایب کړئ او د فیسبوک پیج مې لایک کړئ. نور تر راتلونکي ویډیو پورې بیا تاسو ګران ملګرو ټول په خدای سپارم. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.